کوو دپاره او د دې وطن د ستونزه او د وطن د مسله چې په کومه طریقې سره هغه په خپلو الفاظو کې بیانه کړې ده نو هغه په دې قوم باندې د قوم په هر یو بچي باندې ډېر غټ احسان کړی دی. نو مونږ پوروړي وو د زیار صاحب، نو مونږ نن راغلي یو د هغه په قبر باندې هغه ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوو. نوره خو په الفاظو که سړی ډېره زیاته ځان سره خواري هم وکړي او ډېر زیات کوشش وکړي، زما په شانته یو داسې کس چې د ادب سره یې ډېر زیات ډېر هغه ګرفت پرې نشته، نو د الفاظو چناو هم موږ دپاره مشکل شي چې د داسې الفاظو چناو وکړو چې زیار صاحب ته موږ په هغې باندې ټریبیوټ پیش کړو. خو بهرحال زموږ په زړونو کې دی، زموږ په ذهنونو کې دی، الله د هغه جهان ښایسته کړي.